دا امتحانات شروع دي دا امتحان د کامیابی لپاره خاص کر سټوډنټس کوم دي الکان هغوی لپاره دا وظیفه در کوم او دا ځان سره کې چې کله ستاسو پیپر وي پرچه وي امتحان وي نو د امتحان نه مخکې کله چې سار د کوره وځې نو 221 ځل یا علیمو یا علیمو یا علیمو دا وظیفه وکړئ یا علیمو یا علیمو 221 ځل یا علیمو وای کور نه د وتو نه مخکې د سورت نون تلاوت وکړئ تبارک الذی پسې چې کوم سورت دی سورت قلم سورت نون د دې تلاوت وکړئ یا علیمو 221 ځل سورت نون تلاوت وکړئ او بیا چې کله پیپر ته کښېنئ د پیپر نه مخکې د سورت توبه اخیری آیات حسبی الله قل بت ختم کی فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا بم کٹ کی فقل بم کٹ کی حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم دا آیات به وزل بدا آیات وی الله جل شانه یو ځل یونیورسٹی کی پشاور یونیورسٹی کی کل الکو زلمی الکو هغه استاد پیپر می دی پیپر می ډیر زیات سخت دي ما ورته مې دا وایا حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم دا وظیفه کا هغه وظیفه به روزانه کوله مې 221 ځل یا علیم وایا سورۃ نون تلاوت کوا چې پیپر لذي دغه کوا او چې پیپر لکینی پرچې تکین دا وای د دینی طالبانو تم او دنیوي طالبانو تم چې کوم د کالج د یونیورسيټي د سکول الکان هغه تم چې کوم د مدرسو طالبان دي هغه تم د پیپر نمک 221 ځل یا علیم او سورۃ نون تلاوت او چې کله پیپر تکینی پرچې دا حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم وزل دا وای نو هغه ته مې دا وظیفه خو دا هغه وکړه بیا چې کله پرچې ختم شوي ډېر وخت پس راغی ما ته مولوي صاحب الله پاک دې عمر کې برکت واچو قسم دی وي چې هغه هیر سوالات چې کوم ما ته نه راتله وایي هغه سوالات به الله جل شانه داسې ښکلي انداز سره ذهن راوستل چې ډېر په ټاپ باندې ډېرې ښایسته لمبرې مې واخیستې نو دا بعضې ملګرو چې کوم دی مطالبه کړې وه چې داسې څه وظیفه چې هغې سره چې کوم دی امتحاناتو کامیابي را دي الله جل شانه دې زموږ د ټولو د دنیا او د آخرت خوشحالي ترقۍ نصیب کړي الله هم د پریشانونو څخه د واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم ټول بیماران دعا کوي الله پاک څومره بیماران دي خاص کر دې وخت ډېر زیات بیمارانو د دعا لپاره درخواست کړې زمونږ اورنګزیب جسے روډ محمد زیب اپریشن کړی دي او نور چې څومره بیماران دي روحاني جسماني الله ټول شفای کامله عاجله ورکړي الله د ټول امت مشکلات آسان کړي د ملک د پاره دعا کوي الله پاک د پاکستان کې د امن د سکون ژوندۍ نصیب کړي الله د اطمینان زندگی او الله پاک دا گرانی ختم کی دا پریشانه چې څومره دی الله پاک په خپل رحم کرم باندې ختم کی الله زموږ د اعمال اصلاح کی الله ټول امت اصلاح کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه